افغانستان وطنا زمتن او سن وطنا یزمون وقار او عزت حیبان گران وطنا هر صحرا دخ کلی غر او هوا دخ کلی فضا دخ کلی هر صحرا دخ کلی غر او هوا د او بخښونکي الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه مینه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. ګرانو او قدرمنو لیدونکو نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاته دي. د کلات ښار د اوسېدونکو د لوی اختر د امادګۍ لپاره د دوی نظرونه راخلو، له دوی سره مرکې کوو. د کلات ښار د پسونو ګنج ته به هم ځو. په کلات ښار کې به د کلات ښار له دوکاندارانو کسبکارانو سره هم خبرې کوو. تاسو د خپرونې تر پای شي به زموږ سره پاتې اوسئ، زموږ ملتیا وکړئ. خوشایو بیا اختر آرام روړي یتیمو سلګکایو اوس د برخمن هیواد لډیرو نیکمرغایو اوس د برخمن هیواد لډیرو نیکمرغایو زباله هلمند زمیلو د نورستان تا تب راز دلتا کندهار تا او روزگان تا څوک بقوشت پا گوری او څوک بزیوا خان تا خلق بتشریف راوڑی شایستا افغانستان تا د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم د کلات ښار د پسونو ګنج ته راغلي یو چې په دغه ګنج کې به د کلات ښار له اوسېدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اختر لپاره قربانیانې خریداري کوي، پسونه اخلي. یو د پسونو چې دلته خرڅوي دی له وخته څخه مالدار دی. د ده سره به خبرې وکړو. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زموږ نوم حاجي شهابالدین خروټی. خروټ صاحب څومره وخت کېږي چې په کلات ښار کې تاسو د کار کوئ په ګنج کې؟ یو 25 کاله به کېږي. 25 کاله کېږي. دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاته دي، څومره پسونه دې راوستلي ول، څومره دې خرڅ کړل، دا راته وایه څومره دې رانیول؟ پسونه خو مولا موږ خو کاروبار داسې ده، اصل یو 25 دانې مې راوستي او یو 10 دانې مې بېرته نوې واخیستې، یو 10 دانې هم خرڅ کړو. ښه ګران و ارزانه دي د نورو کلونو په پرتله څومره ارزانه سوي دي که ګران سوي؟ موږ تاسې د خپلې وطني روپو شکر الحمدلله چې موږ تاسې افغاني هویت ده او افغاني روپۍ ده، په دې بدله باندې ډېر ګران سوي نه دي. خو د هر غریب او هر سړي وس په رسېږي انشاءالله منفي بیه دي. دا راته وایه خپله دې وزې ډېر راوستلي دي، موږان دې ډېر راوستلي دي، چیش و چیش دې راوستلي دي ګاډي؟ یا رښتین صاحب محترم ما وزې او وزګړي دا شیان ډېر راوستلي، موږان مې نه ډېر ډنګر دي که چاغ دي؟ د سمیانه پسونه دي. خلک خو تاباسې ډېر د کلات ښار اوسېدونکي چې راځي دغه بیا په مثال ورسره پوهېږي نه، ته بس هغه ډنګر ورته راولې ورته دا په 8000 ده، هغه قیمت 2-3 زره وي. دا رقم دې خدای سي یا رحمان دا مبارکې ورځې دي او دا د قرباني ده او دا ډېر غټ اجر ثوابونه لري. موږ کله داسې خپل عدالت او انصاف د هر سړي په خپله غاړه کې ده. ډېره مننه. د کلات ښار له اوسېدونکو مو پیغام څه ده چې دوی په خپله ساحه کلي کې مثال غریبان خلک لري او اختریان نه یې کړی، قرباني نه یې کړي، دوی که قرباني کوي هغو سره د خپل خیرات د خپل قرباني کې شریکه کړي. دغه خلکو ته دغه پیغام ده، کوم خلک چې توندسته خلک دي او سرمایه‌داره خلک دي قرباني کوي، هغه باید د غریبانو لاسنیوی وکړي. کومه نسبه او شرعي احساس یې د هغه باید غریبانو ته ورکړي. ډېره مننه زموږ سره مو خبرې وکړې. مننه تاسې ورور، ډېره مننه. اوس د برخمن هیواد لډیرو نیکمرغایو لمنا زباد تخار او بدخشان و سیاحات ولار بسو زابل تدلوی لا صاحب زیارات مټي مورا بډوي د یو بل و خدمات زړونو کې مو ځای ورکړی و مینې محبت زړونو کې مو ځای ورکړی و مینې محبت. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. د کلات ښار د پسونو ګنج ته راغلي یو چې په دې ګنج کې د کلات ښار اوسېدونکي راغلي دي د لوی اختر لپاره قربانیانې خریداري کوي. نو د کلات ښار له اوسېدونکو سره خبرې کوو چې دوی راغلي دي پسونه اوزه اخلي، پسه اخلي، غوا اخلي، څه شی خریداري کوي د قرباني لپاره. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. السلام علیکم، زه هدایت الله حبیبي یم، د زابل ولایت یو تن مسؤلین کوي. زه راغلی یم چې د اختر دپاره یو اخترۍ پیدا کړم.
ډېره مننه. حبیبي صاحب محترم، دا راته ووایاست چې لوی اختر دی د نورو کلونو په پرتله په کلار ښار کې ګڼه ګوڼه څنګه ده؟ د نورو کلو په پرتله ګڼه ګوڼه بیخي ډېره ده. خلک د امنیت په فضا کې ژوند کوي، ډېر خوشحاله دي. د سولهنیزه فضا ده او ګڼه ګوڼه د پخوا په نسبت ډېره سوې ده. ډېره مننه. دا راته ووایاست چې راغلي یاست اوس څه شي خریداري کوئ د لوی اختر لپاره؟ ماش پیدا کوئ، وزه پیدا کوئ، غوا پیدا کوئ، غوښه پیدا، څه شي خریداري کوئ؟ ولا وبګوره خدمتو ته چې کوم یو مناسب د هغو موږ خو د غواو دغه ته راغلي اوس نو د غواو ډېرۍ ته راغلي یاست دلته مثال وګورئ چې مناسب قیمت باندې ښه غوا پیدا کړو نو غوا مو خوښه راځي چې اوس هوا ګرمه ده نو څه غوښه نه خوړل کېږي نسبتا د وسیلې و د دغه غوښې څه خو نه کوي. دا راته ووایاست چې دغه کومه غوا رانیسئ، یعنې په کور کې بیا د شپږ اووه د هغې غوایي چې رانیسئ څوک په اووه رفالو کوي نه قرباني، تاسو یوازې کوئ یا څوک ورسره ګډ یې؟ اوس موږ یوازې کوو نو خپله یو دوه درې موږ خپل پلار او ورور او مور د جانې لپاره دي نو درې برخې موږ خپلې د خپله لرو خپل ځان لپاره نو څوک نه دي راسره شریکان. ډېره مننه حبیبي صاحب. زموږ ستاسو په ګاونډ په کلیو کې داسې غریبان خلک شته چې اختریان یې نه کړي، نور د کلار ښار اوسېدونکو ته څه پیغام دی؟ خپله په دغه قرباني چې واخلئ خریداري کې دوی سره به بیا خوښ به ورته ورسېږي نه به ورسېږي؟ د قرباني دغه مطلب هم دا ده چې دغه غریبانو خلکو سره کومک وشي. ډېر غریبان شته چې هغه په کال کې هم غوښې نه خوړلي، اقتصادي وضعیتونه یې خراب دي. نو هغه په اسلام کې د لوی اختر د قرباني د همدې لپاره ده چې هغو خلکو باندې غوښه وویشل شي. هغوی اقتصاد ضعیفه دي، غریبان دي، د قرباني مطلب هم همدا دی غریبانو خلکو. ډېره مننه حبیبي صاحب چې موږ سره خبرې وکړې. مننه، خواهش کوم زور درستې نړۍ ته کړو به یې حیران آیا څه خپلې خوشحالۍ ته کړو به یې حیران آیا څه خپلې خوشحالۍ ته دا ملت به انشاء الله حر وي تر پیړیو دا ملت به انشاء الله حر وي تر پیړیو د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو، د کلات ښار د پسونو ګانج ته راغلي یو چې له یو ورور سره خبرې کوو چې دلته وزې راوستلې دي، سیلان یې راوستلې دي چې دی یې خرڅوي. تر هر څه د مخه که تاسو د زابل ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ ما نوم اختر محمد دی، د زابل اوسېدونکو ولایت اوسېدونکی یم. ډېره مننه. دا راته ووایاست چې څنګه دي د نورو کلونو په پرتله شاوخوا کال د لوی اختر لپاره خلک څومره امادګي نیسي او تا څومره پسونه راوستلي دي؟ ما 15 وزګړي راوستلي دي دلې هره دانه په 2000 په 8000 دانه خرڅېږي. یعنې دغه کوم پسونه چې تا راوستلي دي دا دې په کور کې ساتلي ولا دغسې یعنې ساتلي دي ډېر ښه چاق شوي دي او که دغه ډنګر یې خرڅوي؟ و دا مې په روش کره نیولې اوس شاشکاته مې ساتلی را مې اوس په ګنج کې خرڅوی وزره یې دوه پر ګټو. د نورو کلونو په پرتله څومره ګران شوي دي که ارزانه شوي دي؟ تقریبا داسې نو خو وزره یې دوه داسې ګران شوي دي، دوه نوم نه دي دغه ویڅار ګران دي ډېر. اوس دغه ځینې کسان په کور کې ساتلی، کور یې ډېر ساتلی، په مثال ډوډۍ جوارې هر څه یې ورکړي، هغه بیا چې راولي ګرانې خرڅوي. او ځینې کسان چې بیا ډېر لرې په رمه کې وي هغه چې بیا راولي ارزانه وي. ستاسو د درمې دي کوم کور ساتلی؟ هغه خو بیا د بزازي د بزازي ستاسو مال خو هغه راکوي دا ملک کور ساتلی د کور مال خو نو ګران موږ دغه نه خواري ورسره کښلي. دا راته ووایاست چې څومره دې خرڅ کړل تر اوسه دې رانیولي دي، څو دې خرڅ کړي دي، څو دي؟ دا اوس خو مې راوستلي دي خرڅ کړي مې لا نه دي. یو دانه دې رانیولی ده؟ یو دانه مې رانیوی. هغه دې ګران رانیوی که دې ارزانه؟ هغه مې په 200 کم 4000 رانیوی. 200 کم 4000 افغانۍ دې رانیوی. د کلات ښار دغه د ګنج په کوم بازاران چې د پسونه خرڅوي هغو ته د پیغام څه دی چې په دغو شپو کې دوی خپل پسونه څومره ارزانه کړي او د کلات ښار له اوسېدونکو هم غوښتنه څه ده چې دوی په دغو شپو او ورځو کې څومره دغه کوم اختریان چې کوي خپل ګاونډ کې چې غریبان یې له هغو سره همکاري وکړي. ما ته دا پیغام د سره ولې ښه په مناسب قیمت یې ورکړي، نه ډېر ګران نه ډېر ارزانه، دې ته مې ځکه ګزاره وکړي او غریب ته هم چې خپل دغه ورته ورسي مناسبه ډول خپل نصیب ورته ورسېږي بالا نور. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. خیر دی، مننه. تشریف راوړي ښایسته افغانستان ته ځکه چې وخت تېر سو د بې ځایه تلاشیو ځکه چې وخت تېر سو د بې ځایه تلاشیو ډکایي لمنه له ښکلاو له خوښیو
ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو. د کلات ښار له اوسېدونکو سره خبرې کوو چې دی بازار ته راغلی دی. په بازار کې به د لوی اختر لپاره دی امادګي نیسي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي ستاسو نوم؟ نوم مې الحاجي همت زابل راځي. ډېره مننه همت صاحب محترم. دا راته ووایاست چې بازار ته راغلي یاست، لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو دوې. دا راته ووایه څه امادګي نیولې ده؟ کالي دې کړي دي، خولۍ دې کړې ده، امادګي دې اختر ته نیولې وه که یا؟ والله امادګي خو مې نیولې ده، نو په سوله ییزه فضا کې هر څه مې رانیولي دي. ډېره مننه. دا راته ووایه چې د نورو اخترونو په پرتله په کلات ښار کې ګڼه ګوڼه څنګه ده؟ ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده په دغه خطر باندې چې امارات په راتګ سره خلک ډېر ساراو سره راځي، د بازار خلک هم ډېر دي. نو په دغه خطر باندې چې د شي دغه نشته، اوس مثلا د یو مین دغه خبره نشته، خلک ډېر راځي بازار ته، ډېر خلک. ډېره مننه. دا چې لوی اختر دی، په دغه لوی اختر کې قربانیانې کېږي. د کلات ښار له اوسېدونکو پیغام څه دی ورته؟ پوښتنه مو څه ده چې دوی به مثال قرباني کوي، دغه بازار یا لرې و دا شام بازار کې غورځوي یا هم د کثافات غورځوي، پیغام مو څه دی چې دغه شام باید د ښاروالي په ځانګړو کثافتدانیو کې واچوي او له ښاروالي مو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟ ښاروالي څه مو غوښتنه دا ده، کوم کثافتدانۍ چې دي دا باید په خپل وخت باندې پاکي، او د خلکو څه مو غوښتنه دا ده چې یو څه حفظ الصحه مراعات کړي، ځکه چې مریضان هم ډېرې شوي د ګرمۍ په راتګ سره مریضان یې ډېرېږي، او کوم دغسې کېږي دا مریضان د ټول د دغو شان سره منځته راځي. د کلات ښار له دوکاندارانو په دغو شپه ورځو کې غوښتنه څه ده چې دوی باید څومره د لوی اختر په راتګ سره شیان ګران نه کړي، ارزانه یې ورکړي، او د کلات ښار له اوسېدونکو سره چې د کلات ښار اوسېدونکي ډېر غریب دي د دوی لاسنیوی وکړي. دا خو دغه ده چې بولي خپله دوکانداران باید چې دغه وکړي، چې بولي کوم شی په خپله بیه باندې راغلي په هغه باید چې یو شیله یو لسی ګټه وکړي. دی نه چې دوی دا رقم د ګټه کوي چې خلکو تاوان ورسوي. نو په دې خاطر د دې څه غوښتنه دا ده چې یو څه شیان ارزان دي. ډېره مننه. زموږ سره خبرې وکړئ. ژوندی اوسئ. زړونو کې مو ځای ورکړی و مینې محبت، زړونو کې مو ځای ورکړی و مینې محبت، اخلو بخوندونه لتنکیو پسرلیو، اخلو بخوندونه لتنکیو. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه کلات ښار ته ځانګړې کړې ده. دا چې د کلات ښار اوسېدونکي دوکاندارانو سره به خبرې کوو چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. د کلات ښار اوسېدونکو څه امادګي اختر ته نیولې دي. د یو دوکاندار سره به خبرې کوو چې لوی اختر ته د څه امادګي نیولې ده، څومره شیان یې راوړي دي دوکان ته، او د نورو اخترونو په پرتله شیان ګران دي، ارزانه دي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي، ستاسو نوم؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زه حاجي ملا دوکاندار د زابل ولایت اوسېدونکی یم، دلته په دا جاده کې دوکانداري کوم. ډېره مننه. حاجي ملا صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو په کلات ښار کې دا دوکانداري کوئ؟ زما تقریبا 40 کاله کېږي چې دلته په دغه دوکان کې اوسېږم. دوکان مې په کرایه ده، دوکانداري مې د 40 کاله مخکې. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. خپله د چیش راوړي دي لوی اختر ته دوکانداري کې د چیش داسې نوي نوي شیان دې راوړي دي که نه دي راوړي؟ هر شی مو نوی ورته راوړی ده. کوم خلکو چې د اختر په ورځو کې ضرورت دي هغه شیان مو ټول ورته پوره کړي دي په ارزانه قیمت. هیڅ ظلم او تعدا ورسره نه کوو، لږ ګټه ځینې اخلو، هر شی په انصاف ورکوو. خلک هم غریبان دي، موږ هم ورسره عدالت کوو، ظلم ورسره نه کوو. ډېره مننه. دا راته ووایاست چې لوی اختر دی، ځینې وخت چې اخترونه راورسېږي شیان ګرانېږي. په دې اختر کې شیان ګران شوي دي که ارزانه شوي دي؟ شیان ډېر ښه په مناسب قیمت باندې روان دي. له ټولو دوکاندارانو نه مې دا توجه ده چې په خپل دغه ولس سره دغه ګراکانو سره له یو مسلمان سره ظلم ونه کړي او شی په ګران قیمت ورنه کړي چې دوی له ډېرې غریبۍ سره مخامخ دي. ډېره مننه. دا چې زموږ ستاسو په ګاونډ په کلیو کې غریبان خلک سه، هغه کسان چې قرباني کوي، اختریان کوي، هغو ته ستاسو پیغام څه دی چې دوی د خپل غریبان چې په سا کې اختری نه کړي په کلیو په منطقه کې، هغو ته دغه خپله قرباني خیرات ورکړي او ترې ورکړي؟ درېیمه حصه د غریبانو حق ده، هغه درېیمه حصه دې مکمله ورکړي. یوه حصه د خپلوانو ده، یوه حصه د خپل د کور ده، یوه حصه دې مکمله غریبانو ته ورکړي، همسایګانو ته، نږدې غریبانو ته، چې الله راضي شي، رسول راضي شي. ډېره مننه. زموږ سره تاسو نه مننه. خدای مو کامیابه لره، ژوندي اوسئ، عزتمن، خوشحاله. ډېره مننه. لمنا دشمنی ته وربکړو د خپل هیواد انځور درستې نړۍ ته، کړو به یې حیران آیا څه خپلې خوشحالۍ ته، کړو به یې حیران آیا څه خپلې خوشحالۍ ته.
تلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده کلات ښار ته چې د لوی اختر په رارسېدو سره کلات ښار اوسېدونکي دوکاندارانو لوی اختر ته څومره آمادګي نیولې ده. یو دوکان ته راغلي چې په دې دوکان کې د فیشن شیان ډېر دي. له دوکاندار سره به خبرې کوو چې څومره وخت کېږي دغه دوکان یې فعاله کړی دی او لوی اختر ته د څه شي راوړي دي، سودا یې څنګه دي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ مننه. نوم محمد افضل ده، د زابل مرکز کلات اوسېدونکی یم. ډېر مننه محمد افضل وروره. څومره وخت کېږي چې په کلات ښار کې دغه دوکانداري کاروبار کوئ؟ نو انشاءالله شاوخوا کال پوره کېږي چې دوکانداري مې فعاله کړې. ښه، کال پوره کېږي. لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي، 2-3 ورځې پاتې. دا راته ووایاست چې خپله مو لوی اختر ته څومره آمادګي نیولې ده، څه شي مو راوړي دي د فیشن لپاره؟ ولا آمادګي خو ښه یو، شکر ده الحمدلله. ګراکان دي راځي، شیان مو انشاءالله راوړي دي، داسې نرم نرم شیان مو راوړي دي، ګراکان دي راځي سودا یې کوي. څه دې نوي راوړي دي؟ شامپو، روغان، ساتان، عطرونه، څه شته؟ هر شی شته انشاءالله. هر رقم ساتان شته، شامپو وي شته، سپرې وي شته، هر شی شته. ښه، دا راته ووایاست چې ګراکان څنګه دي؟ مشتریان درته روان دي؟ کله وخت پاته دی تاسو ته به دغه عرفات شپه او دغه اخري شپو کې د بازار خلک راځي؟ والله ښه دي، شکر ده الحمدلله. تېر اختر پرتله داسې لږ لږ سودا وي شته، خو ډېر هم نشته. نو د عرفات شپې پاته دي، د کلات ښار اوسېدونکي خو بیا د عرفات په شپه ماښام راځي، سهار اختر وي، نو ستاسو بیا په غوره سوداوي ډېرې؟ و خامخا نو ګراکان دي، بس بالا سهاره و خلک دي راځي. نو اختر ته ستا خبره ده د ګوت په شپږ ورځې پاته دي ګراکان راځي. ډېره مننه. دا راته ووایاست چې تا څه آمادګي نیولې ده؟ لوی اختر دي کالي کړي دي، خولۍ دي کړي دي، ساتو شیان دي کړي دي که هغه تر اوسه نشته؟ و خود مې کړي دي انشاءالله، خو هغه دي کالي مې کړي دي، نو وروسته بیا خیاط کله جوړوي شیان مې کړي دي. ښه، دا راته ووایاست چې کور خبرې اخترۍ کوئ نه کوئ که په هغه باندې نه خبره تر اوسه؟ یا خبر یم انشاءالله اخترۍ کوو. ښه، زموږ او ستاسو په ګاونډ یا په کلیو په ساحو کې چې غریبان خلک وي، هغه کسان چې اختریان کوي باید له هغو سره لاسنیوی وکړي، قرباني ورکړي. هغه درېیمې حساب کې نه کوي؟ خامخا باید بالکل یې وکړي، دغه د قربانۍ اختر د ثواب لري. ډېره مننه. ژوندي اوسئ، زموږ سره مو خبرې وکړي. قربان اوسم، خیر اوسئ. مننه. خلق به تشریف راوړي ښایسته افغانستان ته. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو، د کلات ښار د مرکزي جامع سره چې د کلات ښار اوسېدونکي راغلي دي د لوی اختر لپاره آمادګي نیسي. یو داسې ځای ته راغلي چې په دغه ځای کې د لوی اختر لپاره لباسونه راغلي دي، صدریانې دي او د کوچنیانو شیان دي، خولیانې دي، واسکټان راغلي دي. د کلات ښار له ولسوالیو او د کلات ښار مرکز اوسېدونکي راغلي دي، دلته خریداري کوي. له دغه ورور سره به خبرې کوو چې دلته دغه صدریان واسکټان خرڅوي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ السلام علیکم. زما نوم حبیب الرحمن، زابل ولایت اوسېدونکی یم، میزان ولسوالۍ. ډېره مننه. حبیب الرحمن وروره، څومره وخت کېږي چې تاسو دغه کاروبار کوئ په بازار کې؟ دا بس اختر ته داسې ډېر لس شپې پاتې وخت مو د ډېر وخته دی، بس داسې اختر ته یو 15 شپې پاتې دغه زموږ سیزن دی، صدرۍ، خولۍ او زلفرانیان یو دغه شیان اورو، بیا دلته خرڅو بالا بیا د بچیانو شیان دا اوس ارزانه خرڅوئ ګرانې خرڅوئ؟ دا راته ووایاست قیمتونه یې څنګه دي؟ داسې په مناسب قیمت یې خرڅوو، نه ډېر ګران نه ډېر ارزانه، بس په مناسب قیمت یې. د نور اخترونو په پرتله سږ کال ګڼه ګوڼه څنګه ده؟ دغه لوی اختر کې اوس ګڼه ګوڼه څومره ده؟ د کلات ښار اوسېدونکي له ولسوالیو څخه ډېر درته راځي، له بازار څخه ډېر درته راځي؟ بس هم له ساراو سره راځي، هم له بازار سره بس راشي. ښه، سوداوي مو څه وخت ډېرې یعنې ګرمه ډېرې، مازدیګر ډېرې، ماښام ډېرې، تر څه وخته دلته یاست؟ دا سارا خلک چې ولاړ سي بالا بازار جام سي. ښه، بازار نه بیا د عرفات ورځ بازار راشي پیدا کوي. نو دا راته وایاست شیان ګران ورکوئ که ارزانه؟ په مثال صدرۍ په 50 درته راغلې ده په 200 ورکوې، په 300 درته راغلې په 400 ورکوې؟ یا چې بس تاسې یو شل وجې شپې کې ګټون نور داسې ګراني دغه نه کوو. ښه، د کلات ښار له دوکاندارانو مو غوښتنه څه ده؟ د کلات ښار له هغه تجارانو مو غوښتنه څه ده چې زموږ ستاسو په کلات ښار کې غریبان ډېر دي، په دغو شپو ورځو کې باید دوی څومره همکاري له دوی سره وکړي؟ همکاري وکړي او د تاریخ تېر شیان دغه اکثره دوکانداران یې د تاریخ تېر شیان یې راوړي، هلته یې څه ارزانه یې، بس په دغه خاطر یې راوړي چې د کلات خلک یې وړي، په د کابل کندهار خلک یې دغه کې بیا دلته راواسي، دا د تاریخ تېر شیان راواسي. نو دی دا وکړي د تاریخ تېر شیان یو څه همکاري دی وکړي څه او له ښاروالي مو غوښتنه په دې برخه کې څه ده چې دوی د تاریخ تېر شیان د ښار کنټرول څنګه کړي؟ دغه د ښاروالۍ دا بخښنه ده، د تاریخ تېر شیان به د دوکانونو کې دي ګرځي، دا اکثره دوکانونه دي ورس ورته ویې ګوره د تاریخ تېر شیان یې راوړي، هلته یې څه ارزانه یې دی ته ارزانه ورکوي، بیا د کلات د سارا خلک راځي خواران هغو ته ډېر په دغه ورکوي.
ډېره مننه. ژوندی اوسېده راته ووایاست چې لوی اختر دی، په دې اختر کې خلک قرباني کوي. هغه کسان چې زموږ ستاسو په ساحه کې غریبان او بیچارهګان وي، هغو ته دغه کسانو څه غوښتنه ده چې په مثال دوی قرباني کوي، هغو سره خپله درېیمه حصه ورکړي او که نه کوي؟ ورکړي چې همکاري ښه پوره همکاري ورسره وکړي چې په وسه کېږي اول د اخترۍ پیدا کړي، اخترۍ نه وي بیا چې ښه همکاري ورسره کړي، دا درېیمه حصه دې ورکړي. دوی خواران په دا کلي کې دي، بس په کلي کې خامخا یو نفر نو په ټول بیا سره راپورته کوي. ډېره مننه. ژوندی اوسې، موږ سره خبرې وکړي. بس خیر اوسې، الله جنتي. دکایی لمنا لشکلاو لخوشایو بیا اختر آرام روڑی یتیمو سلگکایو اوس دی برخمن هیواد لډیرو نیک مرغایو اوس دی برخمن هیواد لډیرو نیک مرغایو دکایی لمنا. ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه کلات ښار ته ځانګړې کړې وه، دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. د کلات ښار د اوسېدونکو د لوی اختر د امادګۍ لپاره مو د دوی سره مرکې وکړې، د دوی لنډ کلیپونه مو راواخیستل. دا چې د پسونو ګنج ته هم لاړو، د هغه تر څنګ د کلات ښار اوسېدونکو د ښاروالي څخه غوښتنه دا وه چې شیان ګران شوي دي، په دغو شپو او ورځو کې باید دوی نرخونه کنټرول کړي. د کلات ښاروالي د ښاري حکومت والي عمومي مدیر ضیاء الحق زید سره به خبرې کوو. ډېره مننه جناب زید صاحب چې موږ ته وخت راکړی. ډېره زیاته مننه جناب رښتین صاحب، تاسې د ملي راډیو ټلویزیون ټولو قدرمنو همکارانو او په عموم کې ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته زه هم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وایم. ډېره مننه جناب زید صاحب محترم. لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. د کلات ښاروالي ریاست لوی اختر په شپو او ورځو کې د کلات ښار د صفایي په برخه کې همداسې د نرخونو د کنټرول په برخه کې کوم پلانونه لري او که نه لري؟ ډېره زیاته مننه. ډېرو مهمو او اساسي ټکو ته مو اشاره وکړه. رښتیا هم د اختر پر رارسېدو سره د ښاروالۍ له طریقه د هرې برخې لپاره جلا خپل کاري ټیم ته دنده سپارل شوې تر څو د خپل هغه ورسپارل شوو دندو په سرته رسولو باندې دوی کار وکړي او د هغه ستونزو چې ښاریان باید ورسره مخ نه شي د هغه د حل لپاره باید کار وکړي. د دې لپاره چې موږ یو پاک ښار درلودلی په اختر شپو ورځو کې د تنظیم په عمله مو انشاءالله د اختر 3 ورځې د ښاریانو هره ورځ په خدمت کې ده، ولې یوازې د تنظیم په عمله د ښار د پاکوالي لپاره بسنه نشي کولی او کار هم یوازې دوی سرته نشي رسولی. نو په دې برخه کې مو له ښاریانو څخه غوښتنه دی چې خپله همکاري مسپموي او هغه څه چې په واسه توان کې مو دي هغه د تنظیم له عملې سره شریک کړئ، یعنې همکاري وکړئ چې د ښاروالۍ له طریقه کمې کثافتانۍ چې تاسو ته ایښودل شوي دي کثافات هماغه کثافتانیو ته انتقال کړئ او د هغه تر څنګ د ښاروال صاحب د هدایت سره سم د نرخونو د کنټرول لپاره هم جلا کمیټه جوړه شوې ده، نه یوازې د اختر بلکې په عامو ورځو کې هم دغه کمیټه کار کوي چې انشاءالله د اختر په همدغه ټولو ورځو کې چې همدا وخت په بازار کې زیات رش ده او سوداوي زیات خلک رانیسي، نو انشاءالله همیشه به د دوی په خدمت کې بیا هم که چیرې ښاریان له کمې ستونزې سره مخ کېږي او دغسې څه چې د دوی په نیز باندې تر نور ښار یا تر نورو ښارو دلته له ښاریانو سره ظلم کېږي، کولی شي چې د ښاروالۍ پر ټولنیزو رسنیو باندې کم د شکایاتو شمیرې چې له دوی سره شریکې شوي دي هغه سره تماس ونیسي چې انشاءالله پر وخت باندې به د دوی ستونزو ته رسېدنه کېږي. ډېره مننه جناب زید صاحب محترم. په لوی اختر کې د کلات ښار د ښاریانو لپاره د تفریح منظرې چې په اختر کې د زابلي ځوانان یې کوي پارکونه مو ورته آماده کړي دي، د هغه تر څنګ په کلات ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا څخه سولري څراغونه دي هغه آماده شوي دي په اختر لپاره او که بالکل جناب رښتین صاحب د ښار کم څراغونه چې وو په تیرو کې خراب وو هغه آماده دي او د ښار د ښکلا او د ښار د روښنایي لپاره انشاءالله له هغه څخه استفاده کېږي چې تاسو به انشاءالله تېره شپه هم لیدلي. ولې د پارکو په مورد باندې باید زیاته کړو چې پوره اطمینان ښاریانو ته ورکوو چې ټول پارکونه
چې ښاروالي په ښار په مختلفو ساحو کې لري، هغه که د کونډ د لمنې باغ ده، د هغه تر څنګ د ازادۍ پارک ده، د هغه تر څنګ د بادنګل ماڼۍ ده چې یو ښه تفریحي سیمه ده، او کولی شي چې ټول ښاریان له همدغه څخه په دغه اختر په شپو ورځو کې استفاده وکړي او خپلې منظرې هغه ځایو ته وباسي. ولې غوښتنه به مو دا وي چې په ساتنه کې د ښاروالۍ سره همکاري وکړي، هغه څه چې هلته شتون لري د هغه لکه څنګه چې د کور د جنس ساتنه کوي، همغه اجناسو د خپل د کور د اجناسو په څېر ساتنه وکړي، تر څو پورې چې همدغه پارک مو لا هم عمر یې زیات شوی او د نورو ښاریانو لپاره مخروبه نه وي ګرځېدلی. ډېره مننه جناب زاهد صاحب محترم. د کلات ښاریانو څخه مو غوښتنه په دغه لوی اختر شپه ورځو کې څه ده چې په لوی اختر کې قربانیانې کېږي، د ښار په صفایي په پاکوالي کې د کلات ښاریان د کلات ښار اوسېدونکي څومره ستاسو سره همکاري وکړي؟ ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې موږ همیشه له ښاریانو څخه په دې مورد باندې غوښتنه کړې ده. موږ به ښاریانو ته یو حساب دا ورکړو چې موږ د تنظیم په برخه کې تقریبا 40 نفره د تنظیم عمله یا کارمندان لرو. نو تاسې خپله فکر وکړئ چې موږ په سږ کال کې 6,000 نیالان یې لا هم زیات چې هغه زینتي، مثمر او غیر مثمر. نو د دغه د ساتنې لپاره که چیرې دغه 40 تنه کار کوي، نو ناممکنه ده چې د هر نیال څخه د ساتنه سوي او هغه د لکه څنګه چې زموږ ستاسو غوښتنه دغسې ساتل سوی. ولې په دې برخه کې به مو له ښاریانو څخه غوښتنه دا وي چې د نیالانو ساتنې ته خپله توجه زیاته کړي او د هغه تر څنګ په دغه شپو ورځو کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي، تر څو چې نیالان وچ نسي او یا هم که څوک یې مکوي د هغه مخنیوی وکړي. او د هغه تر څنګ په دغه ورځو کې ستاسو د خبرې په تایید چې قربانۍ کېږي، مالونه حلالېږي، نو د دې لپاره چې هغه اضافي مواد تاسې غورځوئ، هغه د ښاروالۍ له طریقه چې کومې کثافهدانۍ تاسو ته ښودل شوي دي همغه ځایو ته انتقال کړئ، چې له یوې خوا به مو د ښار د منظمتیا لپاره د ښاروالۍ سره د ښاروالۍ د تنظیم له عملې سره همکاري کړي، او له بلې خوا به مو یو هغه څوک چې له همدغه ښار څخه نورو ښاریاتو ته ځي او له همدغه ښار څخه تېرېږي، هغه ته به مو یو داسې ذهنیت ورکړي او داسې فکر به مو هغه ته ورکړی چې دلته هم داسې څوک شته چې ښار خپل کور ګڼي او د کور په ډول د ښار د ساتنې لپاره همیشه د ښاروالۍ سره اوږه په اوږه کار کوي. ډېره مننه جناب زاهد صاحب چې زموږ ته وخت راکړي او زموږ سره مو خبرې وکړي. کور مو ودان ستاسې د قدرمنې رهبري چې همیشه مو د ښاروالۍ د کړنو په مورد ښاریانو ته معلومات ورکړي او د ښاریانو هغه ستونزې چې دوی همیشه ورڅخه ځورېږي له ښاروالۍ سره شریک. اخلو بخوندنا لتنکیو پسر لایو، اخلو بخوندنا لتنکیو پسر لایو، دکایی لمنا لشکلاو. د ملي ټلویزیون لیدونکو ستاسو له مینې، حوصلې او زغم څخه یو جهان مننه. نن مو خپرونه کلات ښار ته ځانګړې کړې وه، دا چې د لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. د کلات ښار د اوسېدونکو نظرونه مو راواخیستو چې دوی لوی اختر ته څومره امادګي نیولې ولې په کلات ښار کې مو د کلات ښار له اوسېدونکو او همداسې د کلات ښار د پسونګنج ته ولاړو، هلته مو د کلات ښار له اوسېدونکو سره خبرې وکړې چې دوی لوی اختر ته قربانیانې خریداري کولې. نو دا وه تلویزیون او لیدونکي خپرونه. تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت ته حاضرېږي، اجازه راکړئ، ښه وخت ولرئ. افغانستان وطنا زمکن او ځان وطنا یزمون وقار او عزت ګران وطنا، هر صحرا د ښکلې غر او هوا د ښکلې کلې فضا د ښکلې، هر صحرا د ښکلې غر او هوا